احمد مسعود وایي هیله مې دا وه چې زما له مړینې سره به د طالبانو پر ضد په ټول هیواد کې پاڅون وشي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په یوې تازه مرکه کې ویلي چې د کابل له سقوط وروسته یې غوښتل چې تر اوسنۍ شېبې پورې مقاومت وکړي او حتی په دردناکه توګه ووژل شي چې د طالبانو په وړاندې به ټول هیواد کې د پاڅون زمینه برابره شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مقاومت په نوم جبهه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د چین هڅې د زغم نه دي. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري احمد مسعود او جنرال سمیع سادات کوي ویلي د چین له لوري د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو هڅې د زغم وړ نه دي. د یادې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل عالم هیثم نظري د چین د ولسمشر شي جین پینګ له لوري د طالبانو حکومت سفیر د باورلیک منلو ته غبرګونکې خبرداری ورکړې چې د چین دغه شان هڅې اندېښمنوونکې دي. د نظري په خبره د چین دغه اقدام د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. طالبانو ته د مشروعیت ورکولو هڅه د ښه ګاونډیتوب ښکارندویي نه کوي. طالبانو بیا د چین دغه اقدام ستایلی او نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې د دې ډلې سفیران ومني. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.